کړچ چینل کتونکو ټولو ته سلامونه. د کړچ نه په امان اوسئ، سلامته اوسئ. نن چې د کړچ کومه کیسه ده، څلورمه کیسه د دې عنوان دی د زړه بریښ. د لوږې او غریبۍ د لاسه په کلو کې داسې ډېر کسان وو چې لیونتوب ور په برخه شوی و. صحابي هم داسې لیونو کې شمېر و چې د لیونتوب سبب یې فقط مور ته ور معلوم و، خو مور یې سره د خپل لیوني زوی د کلي یعنی د کرک په یو کندر کور کې اوسېدله. د صحابي مور بوډۍ وه، ویښتان یې سپین وو، په خولې کې یو غاښ هم نه و او په مخ یې سپین داغونه. دا مور د خپل لیوني زوی دپاره ژوندی وه، ګنې نور د دغه سپین سرې دپاره په ژوند کې هیڅ هم پاتې نه و. صحابي په عمر ځوان و، ښه لوړ دنګ سړی و، خو لیونتوب ورنه لاره خطا کړې وه. هر وخت به یې په غېږ کې د تیلو تش ګیلن نیولی او د ده په خیال کې دا ریډیو وه. په لار به روان و، څادر به یې په اوږو اچولی او د تیلو په ګیلن به یې د نامعلوم ریډیو سټیشن نه سندرې اورېدلې. صحابي به چا تنګولو، چا به رټلو او چا به رانږدې کولو. خو ده به د مجو ابا په هوټل کې هره ورځ پناه اخیستله. مجو ابا ښه سړی و، توره لویه ږیره یې وه، لوی ویښتان یې وو، په سر به یې پګړۍ تړلې وه او 5 وخته مونځ یې کولو، خو د مونځ په شان یې د چرسو چیلم هم نه قضا کولو. مجو ابا په صحابي کې څه کتب یا ابدال لټولو. کله به هم چې صحابي د مجو هوټل ته راغلو نو ده به دا لیونی کېنولو، ډوډۍ به یې ورکړه او چای به یې ورته جوړې کړې. څومره چې مجو ابا په صحابي مهربانه او دومره د کلي ماشومانو او ځوانانو صحابي تنګولو، ځکه چې هغوی ته معلومه وه چې صحابي د مار نه یریږي. ماشومانو او ځوانانو به چې چرته مړ مار پیدا کړو نو په یوې لښته به یې راپورته کړو او د صحابي لټون به یې شروع کړو. صحابي به چې مار ولیدو نو په منډو به شو. ماشومان لا ځوانان به سره د مړه مار په صحابي پسې و. صحابي به شاته کتل او نرې به یې وهلې چې خدای مو تباه کړه، برباد شئ، میندې مو مړې شه. ده به تر هغه وخته پورې منډې وهلې تر څو به چې ماشومان او ځوانان ستړي شوي نو. یوه ورځ دغه شان په ټکنه غرمه کې د کلي ځوانانو په لښته یو اوږد مار راخستی و. صحابي منډې هم وهلې او ځوانانو ته یې خیرې او کنځلې هم کولې. صحابي د مجو ابا هوټل ته دننه لاړو. مجو ابا صحابي ونیولو. ځوانان د هوټل بهر سره د مړه مار ولاړ وو. مجو ابا صحابي ته ډېرې تسلۍ ورکړې خو هغه بهر نه راتلو. اخر مجو ابا هغه بهر راویستلو. ځوانان هم هغه شان سره د مړه مار ولاړ وو او ټول په خندا وو. صحابي رنګ رنګ خیرې کولې، خدای مو تباه کړه، برباد شئ، میندې مو مړې شه. مجو ابا راغلو، مړ مار یې په لاس کې ونیولو او صحابي ته یې وویل چې دا وګوره، دا مار مړ دی، ته هسې یریږې ورنه. صحابي په سترګو لاس ایښی او مجو ابا ته یې جواب ورکړو چې مجو خانه، زه ښه پوهېږم چې دا ماشومان او ځوانان چې پرې ما یروي دا ټول ماران مړه دي، خو خبره دا ده چې مار که مړ وي او که ژوندی، زما زړه ترې بریښ کوي، زه څه وکړم. ځوانانو چې دا خبره واورېدله نو ټولو سرونه ښکته کړل او روان شول. مجو ابا صحابي هوټل ته دننه بوتلو، چای ورته جوړې کړې.
د صحابي په سترګو کې اوښکې وې، خو د دغه ورځې نه پس چا هم صحابي په مړه مار ونه یرولو. د کلي ماشومانو او ځوانانو خپلې خنداګانې قربان کړې، ځکه چې هغوی د صحابي لیوني د زړه بریښ محسوس کړی.